د کتابونو جادويي نړۍ. په یوه کوچني کلي کې یو هلک و چې نوم یې زکریا و. زکریا یو ډېر هوښیار او د لوبو شوقي ماشوم و، خو له مطالعې سره یې هیڅ علاقه نه درلوده. هر کله به چې یې مور ورته د کتاب لوستلو مشوره ورکوله، هغه به په خندا ویل: مورې، کتابونه خو ستړي کوونکي دي، لوبې ډېرې خوندورې دي. یوه ورځ زکریا په خپل کلي کې یو زوړ کتاب پلورنځي مخې ته تېرېده. هلته یې یو سپین ږیری سړی ولید چې ډېر په شوق کتاب لولي. زکریا حیران شو او له سپین ږیري نه یې وپوښتل: بابا، ته ولې دومره کتابونه لولې؟ آیا نه ستړی کېږې؟ سپین ږیري په مهربانۍ وویل: زوی جانه، کتابونه یوازې د کاغذ پاڼې نه دي، دا د جادويي نړۍ دروازې دي چې زه یې هر ځل د لوستلو پر وخت پرانیزم. زکریا په حیرانۍ وویل: جادويي نړۍ؟ څه ډول جادويي نړۍ؟ سپین ږیري کتاب ته اشاره وکړه او ویې ویل: په دې نړۍ کې هر څه موندلی شي. کله د زړور اتل کیسې، کله د نویو ځایو رازونه، او کله داسې پوهه چې ستا ژوند بدلولی شي. که باور نه لرې، یو کتاب واخله او په خپله یې وازمایه. زکریا له کتاب پلورنځي نه یو وړوکی د کیسو کتاب واخیست. کور ته په رسېدو یې د لوستلو هڅه وکړه. لومړۍ پاڼه یې چې خلاصه کړه، داسې احساس یې وکړ چې ګواکې د کیسې دننه داخل شو. هغه ځان په یوه لوی او شنه ځنګل کې وموند، چیرې چې مرغانو خبرې کولې او د ځنګلي حیواناتو د دوستۍ کیسې یې کولې. زکریا ټول کتاب ولوست او ډېر خوشحاله شو. په سبا یې یو بل کتاب هم واخیست. د وخت په تېرېدو زکریا ته مطالعې داسې خوند ورکاوه لکه لوبو. اوس به هغه نورو ماشومانو ته یې هم ویل: کتابونه زموږ ملګري دي، هغوی موږ ته هغه څه راښیي چې په بل ځای کې نه موندل کېږي. په دې ډول زکریا د مطالعې له لارې ډېر څه زده کړل او د کلي یو هوښیار او د پوهې ډک هلک وګرځېد. پند: کتابونه د ژوند ښه ملګري دي. هغوی نه یوازې زموږ ذهن ته وده ورکوي، بلکې موږ د نړۍ بېلابېلې زاویې او لارې راښیي. که موږ وغواړو خپل خوبونو ته ورسېږو او په ژوند کې بریالي شو، باید کتابونه مطالعه کړو. کتابونه زموږ ځواک دی چې موږ ته پوهه، حکمت او فرصتونه راکوي.